سړی نه شوې سترګې مې زړې شوې خو مړې نه شوې ښکلونه وانړېدې سړې نه شوې او سترګې مې زړې شوې خو مړې نه شوې اوس پکې نظر بیا راغلو نظر پکې راغلو اوس مې ورته بیا چوکتو نو یو څو ښکلي ښکلي داسې راغله چې کوم دی څو زه د سټال نه راتاوېدمه نو یو هلک راپسې رامنډه کړه سټال یې لګولې دا وګورې نو دا درونه یې راکړه ما ته یې سر یو خبرې ته غوږ کړه ما ته وایي دا خو چې کوم دی نو لږیواله نو ما ورته هغه ترور خو ډېره زړه شوې اوس په هغې سره څه خوند کوي نو خبره دا ده چې زه د هر ښکلي مین یم خود چې خدای حسن ورکړي چې مې چېرته په نظر شي پکې مخ د جانان ښکاري زه خو پکې اوس خدای وینم چې چا جوړ کړی دی خدای خو به پکې خود وینم نو سترګې مې زړې شوې خو مړې نه شوې خولونه ونړېدې سړې نه شوې اوس خبره دا ده چې غټو سترګو وږې بلاګانې مې زه وخوړم او غټو سترګو دی وږې بلاګانې مې زه وخوړم او خدای خبر شه بس اوس به دانش صاحب به راباندې دمه چولي د نظر یې کړم اوږو بلاګانې مې زه وخوړم او غټې سترګې دې وړې نه شوې غټې سترګې دې وړې نه شوې بس بوډاګانې و که نه نو دې کې بس نو اوس خبر دا ده چې نه والله کې نو د هغې باوجود هم زه تاسو ته یو خبره کوم زه اوس مې یو خبره وکړه د سترګو مې اپریشن هم کړی یو بله خبره پکې درته کوم تاسو بچو خوش قسمته یې ډېر خوش قسمته یې الله تعالی چې کوم دی داسې کالج درکړو او داسې ژوند یې درکړو چې یقینا تاسو ته به د ادمیت او د انسانیت بیا وروستو پته ولګي مینه به درته درځي ژوند کې ښکلې ښایسته ما چې اپریشن کولو ما ډېره ډاکټرانې ولیدې چې د هغې ما د څونه مینه راکړې وه زه د هغه اپریشن په درد نه یم پوه شوی یقینا درته وایم دا د ادمیت او د انسانیت تقاضا ده دا غزل درته وایم او بیا چې کوم دی نو بس یو د مورنو ژبو په حوالې سره یو درته وایم او یو دا غزل واوري د ځوانۍ دی دا امتحان به مې څو ځله اخلي دا امتحان به مې څو ځله اخلي چې سر مې ستا شو نور څه ګوله اخلي او ما جوړې ګور ته رسوې زړګیا ته به دې ښکلو نه لاس کله اخلي ما جوړې ګور ته رسوې زړګیا ته به دې ښکلو نه لاس کله اخلي او دې بې زبانه آینې ته څه وې دې بې زبانه آینې ته څه وې زموږ د خوارو ازار سره اخلي دې بې زبانه آینې ته څه وې زموږ د خوارو ازار سره اخلي په زړه به ولې زلزلې نه راځي زما په وړاندې نامه بله اخلي په زړه به ولې زلزلې نه راځي زما په وړاندې نامه بله اخلي او سرخي د یار په اننګو کې پرېږده ریاضه سرخي د یار په اننګو کې پرېږده وینه چې هر څومره غزل اخلي سرخي د یار په اننګو کې پرېږده وینه چې هر څومره غزل اخلي حاجی سرخي د یار په اننګو کې پرېږده سرخي د یار په اننګو کې پرېږده وینه چې هر څومره غزل اخلي او اوس چې کوم دی نو تاسو د مورنو ژبو لږ په دې باندې وړوکې غونته کې دغه د پښتو ژبه
که ستاسو دغه مینه وي نو څه به راته ښکاري څه به نه ښکاري خو لږ یې واورئ. پښتو ژبه د مورنۍ نړیوالې ورځ په مناسبت سره که اغیار تبود په سر د زرو ناست دی، که اغیار تبود په سر د زرو ناست دی، خپله ژبه خپل تهذیب زما شناخت دی. که اغیار ته بود په سر د زرو ناست دی، خپله ژبه خپل تهذیب زما شناخت دی. او چې مې مور راته زانګو کې د ښودلې، چې مې مور راته زانګو کې د ښودلې، لا مې خوند تر اوسه خوله کې د نبات دی. چې مې مور راته زانګو کې د ښودلې، لا مې خوند تر اوسه خوله کې د نبات دی. او چې 5 حرفونه یو کړي نو پښتون شي، چې 5 حرفونه یو کړي نو پښتون شي. د اسلام 5 ارکان هم سومنات دی، د اسلام 5 ارکان هم مساوات دی. لږ معمولی غونته کې دا سترګه ورانې کوي خو خیر دی. پاوڼي کې پښتنې تړلې کلک یم، پرونی کې پښتنې تړلې کلک یم. وا به نه وړم له پښتو وا به نه وړم له پښتون افغان مې ذات دی. او پاوڼي کې پښتنې تړلې کلک یم، وا به نه وړم له پښتو افغان مې ذات دی. او پلار نیکه راته پګړی میراث کې پرېښوه، پلار نیکه راته پګړی میراث کې پرېښوه. دا شمله به جګوم هر څوک کات دی. او نن غیرت زما په برخه دی عجزه، نن غیرت زما په برخه دی عجزه. د پښتون په کور کې دا آب حیات دی. که نن غیرت زما په برخه دی عجزه، د پښتون په کور کې دا آب حیات دی. زما یو بل ریکوست دی چې دا دی هلک راولېږلو نو ما زه ورته دا وایم 2 شعره به هغې نه ووایم چې مونږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي، مونږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي. جولی زما سوری سوری ستا شال کې ستارې وي. او یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي، یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي، تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وي.